د عمران خان هیلې په اوبو لاهو شي. پوځ او حکومت ورته په شاتو کې زهر ورکړ. دا چې څنګه، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا چې د وروستیو کې پاکستان کې د عمران خان محبوبیت ډیر شوی او خان فکر کوي چې که ټاکنې وشي نو په اکثریت به یې وګټي، خو پاکستاني پوځ هغه غله رابندوي کوم ته چې ټاکنې نږدې کیږي. د پښتونخوا او پنجاب حکومتونه چې د عمران خان د ګوند و، نو د شهباز شریف حکومت ورته ویل که له وخته مخکې ټاکنې غواړي نو دا دوه حکومتونه دې ختم کړه. نو موږ به د ټاکنو اعلان وکړو. کله چې پر عمران خان د یادو دوه ایالاتونو حکومتونه ختم کړ، نو په دې دوه ایالاتونو د عمران خان واک هم ختم شو. اوس حکومت ټاکنې نه کوي او غواړي چې لومړی باید د عمران خان اوسنی محبوبیت ختم کړي او یا یې نه اهل کړي، ترڅو نوموړی له ټاکنو پاتې شي، نو بیا به ټاکنې وکړي. تازه خبر دا دی چې پاکستان کې د امنیتي اندېښنو له کبله د پنجاب اسمبلۍ ټاکنې وځنډول شوې. عمران خان وایي پر قانون ملنډې وهل دي. د ټاکنو کمیسیون په اعلامیه کې ویل شوي چې په پنجاب کې امنیتي حالت ښه نه دی او حکومت هم د انتخاباتو د امنیت لپاره ځواکونه نه ورکوي، نو ځکه یې دغو ټاکنو د ځنډولو پریکړه وکړه. د انتخاباتو د نیټې د ځنډولو یو بل علت اقتصادي ستونزې بلل شوي چې د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون په وینا د پاکستان د خزانې وزارت هم د دغه ټاکنو لپاره پیسې نه ورکوي. کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي چې دغو دلایلو ته په کتو په خپل وخت سره د پنجاب د اسمبلۍ ټاکنې شونې نه وي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ټاکنو کمیسیون دا پریکړه غندلې او هغه یې د دغه هیواد د اساسي قانون خلاف پریکړه بللې ده. هغه ویلي ائتلافي حکومت پوهیږي چې ټاکنو کې ماتې خوري، نو په بیلابیلو پلمو ټاکنې ځنډوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.